حدیثو کې راځي رسول الله مبارک فرمایلی دي چې د مؤمن مسلمان بنده دا صفت دی دا د کمال دی چې کله د دنه ګناه وشي ګناه وي په د باندې دا ګناه دومره بوج چې دی و چې یو غټ غر دی دا زما په سر را غورځېږي یو غټ بوج دی دا را باندې پروت دی نو دې څه کوي دې زر توبه وباسي چې توبه وباسي هغه د زړه نه هغه سپکوالی هغه بوج څه دی بوج ختم شي زړه سپک شي دا د مؤمن څه دی دا صفت دی او بیا رسول الله مبارک فرمایلی دي وی د فاسق فاجر چې کله ګناه وکړي ګناه نو د هغه خو زړه سخت وي هغه ګناه داسې ګڼي که نه وورځي وي ګناه داسې ګڼي ګوره چې یو مچ پې ناست او هغه مچ ته پاسېدو اړو سپروی یې رانله چې مچ په موته کیني پاسې سپروا لري نه دقسې فاسق فاجر نه دی دی چې کله ګناه وکړي نو دی د خپله ګناه داسې ګڼي خدای دې د دغه دویم حالت نه بچو ساتي الله دې په زړه کې څه دی خشیت پیدا کړي یره دې الله په دې زړه کې پیدا کړي هلکه د الله دا یره په زړه کې څنګه پیدا کېږي نو مشره د الله یره چې په زړه کې پیدا کېږي دا په نیکو اعمالو پیدا کېږي دا په ذکر اذکار سره د قرآن په تلاوت سره دا په منځ او دس سره پیدا کېږي او ګورئ جی زړه سختېږي په څه سره زړه سختېږي په ګناه سره زړه سختېږي په کبر سره زړه سختېږي په ګناه سره زړه سختېږي په ډمتوب سره زړه سختېږي په الله په نافرمانۍ سره خدای دې دا زړونه نرم کړي او کله چې زړه نرم شي نو دی به بیا هر وخت څه دی الله ته به جاړي الله ته به څه دی جاړي الله سره تعلق جوړ شي زمونږ د رسول الله